ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین. تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف ہوائے تیز باندھی ہوئے اور پشاق سرور. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، دا یوسی شیخو مکمل تنظیم مشران کابینہ، جناب حضرت مولانا حنیف الرحمان صاحب، جناب حضرت مولانا شعیب صاحب، جناب حضرت مولانا خیست رحمان صاحب، نور کشران مشران، علماء کرام، حفاظ اعظام، زما مخامخ ډیرو عزتمندو په اسلام باندې مینو، د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یوسی شیخو سالانہ ختم نبوت کانفرنس چې پاغې کې الحمدلله خدای پاک مونږ او تاسو ته یو کرت بیا د شرکت موقع راکړه. اکابرین علماء کرام با انشاءاللہ تشریف آوری فرمائی، تفصیلی خبرې وکړي. زوم ډیر مختصر یو څو خبرې عرض کول غواړم. قدرمنو، زمونږ او ستاسو عقیده ده چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل نبی دنیا ته نه راځي، او د هغې نبوت دا آخری نبوت دی. د ختم نبوت آسان مطلب دغه دی چې الله رب العزت څومره انبیاء کرام را لېږلي دي، په هغه انبیاء کرامو کې آخری نبی تاجدار حرم، فخر الرسل، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دے. دا قرآن کریم یوسلس آیاتنا پدی خبر گوانی چې جناب محمد الرسول اللہ آخری نبی دے. دا هاغی طولو آیاتونو
سرخیل او مشر آیات چې په ختم نبوت صریح دال دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ندے محمد علیہ السلام تاسو کی پسڑو دا چاپلار ولیکن رسول اللہ لیکن دا اللہ رسول او آستاد دے وخاتم النبیین او آخری نبی دے خاتم النبیین آخری نبی اے رسول اللہ فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زمانہ پس بل نبی نرازی ز آخری نبیم انا آخر الانبیاء ز آخری دا نبیانویم وانتم آخر الامم تاسو آخری امتیانی حضور فرمائے انا العاقب ز آخریم والعاقب الذي لا يكون بعده نبی عاقب اغیتوی چه دا حغن پس بل نبی رسول اللہ فرمائے سيكون في آخر الزمان كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی آخری زمانہ کی با دیس دجالان دروجن گمراہان دا دواو کی چیز آخری نبیم ہر سڑے بدا دعوی کی چیز نبیم رسول اللہ فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز آخری نبیم زمانہ پس ببل نبی دنیا تنرازی دا قرآن کریم یوسلس آیاتنا دا سردار دو جہان دا پاک زبان 210 احادیث متواترہ پدی خبر گوادی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپس جہان تبل نبی بن رازی رسول اللہ فرمائی مثلی ومثل الانبیاء من قبل زماو زمان مخی دا انبیاء مثال کمثل رجل پشان دا غسری دے بنا دارن چکور جوڑ کی فاحسنہو واجملہو خلی کی ڈیکوریٹی کی مزینی کی او پا اللہ موضع لبنا مگر یو دا خخت زیپری دی الناس یطوفون خلق تتاویگی فیتعجبون او تعجب کئی چڑیر خلے کور دے خدا یو خخت پکی ورکمدا رسول اللہ فرمائی انا اللبنا زاغ آخری خختا دا نبوت دا حغ بیلڈنگ چی یو خختا دا انبیاء پشکل کی اولگی دا آغا بیلڈنگ لنبے خختا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام بیا سلسلہ سیدنا شیس علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام عزت مند ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت یا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام زکریہ یحییٰ علیہ السلام داؤد سلیمان علیہ السلام سلسلہ دا نبوت چڑیگی دا نبوت پدغ بیلڈنگ کی دا یو نبی پسکل یو خخت لگی رسول اللہ فرمائی دغا کور جوڑ دے خلق تتاویگی تعجب کئی چه سمرخ کلی کور دے دی کور کی یو خخت نشتا رسول اللہ فرمائی ارل نبینا زدعغا بیلڈنگ آخری خختم سنگا چی پدغا بیلڈنگ کی دا خخت ہو لگی بیلڈنگ مکمل شی نبوت پدغا بیلڈنگ کی زا آخری خخت لگی دلم زمان پس دا بلی خخت و نبی ضرورت نشتر الحمدللہ قدر منو پدی مسئلہ تا سڑی روری دل کری دی ما صرف پیو ساس صرف ستاسو ذہن تا دا حقی آغا شریف مقدمہ و ڈانچہ در چولا علماء با بی بحث کئی زرازم اسنی دورلا چه دا دغی عقیدی خلاف دا روز اولنا چام غق اوچت کردے اللہ جل جلالہو دا سے نظام چلو لے دے چه خدای دا هغه سر دا هغه رتنی نه جدا کړی دی دا هغه د یمام جنگ د مسیلمه سره ټول جهان ته یاد دی د سجا سره دشمنی ټول جهان ته یاد ده دا سودیانسی سره هغه بوز او حسد ټول جهان لیدلی دی سلسله اوږده ده
تر اوسه پورې 30,000 نه زیات داسې مدعي نبوت د دروغو راغلي دي. 22 کسان چې د هغوی دعوې ټول جهان ته رسېدلي دي هغه موجود راغلي دي. اوس هم 6 کسه تر روز قیامته پورې د دې خبرې عزتمندو به دعوه کوي یو سړی په دغې خلکو کې چې یو داسې دروغجن نبوت په ټوله دنیا یې خور دی غلام مرزا هغه چې کوم په هندوستان قادیان کې پیدا شو او د هغې پیروکار الحمدلله من او تاسو مسلمانان چې کله زمونږ فرض جوړیږي د زمانې د تقاضو لاندې چې د دې قادیانیت مرزایت په پوزه کې مهار واچو د هغې په پړه کې د هغې په خپه کې پړې واچو د هغې په غاړه کې رسۍ واچو او د ذلت هغه کندې ته به یې غورځو څنګه چې یمامه کې مسیلمه مردار شو څنګه چې د اسودیانسي انتقام انجام جهان ولیده او داسې ګستاخان کو دروغجن مدعیان نبوت انشاءالله مرزا د هغه پجاریان به هم زمونږ او ستاسو د دې مسلمانانو عاشقانو نه بد انجامین انشاءالله. یا لکه زه خو تاسو ته تقریر کوم خو تاسو خو داسې یې لکه چې خفه یې که خوشحاله یې چې خوشحاله یې نو چې خلک خوشحاله شي نو اله وباسي دا اله مسل کې نوم الله دی خو څوک پیپېږي نه چې موږ څه وایي داسې کې الله دی خو بې ځایه ویلی دی ځکه ډول پر ځای کې څوک اللهګان نه وایي خو زه خیر دی تاسو خو ښکلي ځای کې ناست یې تیز سبحان الله وایي تیزه موږ سره نه ټوپک شته نه را سره بم شته نه را سره زور شته خو دغه یو ناره ده را سره دغه یو ناره او په دې نارې موږ د پاکستان نه مرزایي شړلې دی او انشاءالله شړو به انشاءالله وایي انشاءالله. یو ځای کې مې تقریر کوو یو له 100,000 کسانو ډېره غټه جلسه وه نو ما پکې تقریر کوو نو یو باباجي نارې ووالې نارې زه ورته ختم نبوت بابا وایم نو چې نارې ووالې نو یو نارې پکې ده ووایه وی مرزا غلاوڼه نو دې خلکو وی مرد آباد نو 2 نارې ووالې ما خو تقریر کوو زه خو پې پوه نه وم یو ورځ په بازار کې روان یم د بینک نه راووتم ما ته مفتي صاحب یو مسلې پوښتنه کومه وی بیګا کابل شپه مې خوب لیدلی او که دې پروګرام نه مې مخکې لیدلی چې یو قادیاني مرزایي دی او چاړه را سره دی یو 2 چاړې مې په دې غېږ کې وو ما ورته وی باباجي هغه نارې تا والې وي که بل څوک وي یو زومه مې څو نارې دې والې وي 2 مې ستا هغه 2 نارې خدای د مرزایي په غېږ کې او په ګېډه کې د 2 چړو برابر کړي دي الحمدلله ووایه قدرمنو دا ناره مونږ او تاسو ته وړه خبره ښکاري خدا چې په دې خلکو څومره بوج جوړوي یو ځای کې څه خلک دي د نزول عیسی نه منکر دي سوشل میډیا دا دا خبره دي زما واوري مونږ ته معلوم دي د دې عقیدې شاته بیا د ختم نبوت نه انکار پروت دي مونږ نه الحمدلله او د دې علماو نه یو خبره پټه نه ده خو ازورو یې همدردي ورته وایو چې زمونږ دا خبرې دي واوري د دې غلطې عقیدې نه دي ځان لرې کړي او د هغې خلکو علی کار دې نه جوړېږي یو ځای کې مې تقریر کو داسې تذکره مې وکړه په دغې مرضیانو کې مې یو کس ناست و هغه سړی بیا تلی دی او چا ته یې تذکره کړې ده چې تقریرونه خو ډېرو مولیانو کول خو د یو مولا تقریر مې خوښ نه شو وی چې ولې وی چې دا خبره یې پکې وکړه چې هغه پلانکې خلک دي او د دې عقیدې نه منکر دي او دغلته دي نو وی دا خو سم مسلمانان دي او نران دي که چېرته د دې جلسې نه پس زمونږ په کور راغلی وي نو خیر خو هم نه و نو نورې څه خبرې خو نشته خو دا چغې او سورې مونږ وایو نو د دوی سرونه ښکته وي نو وو به ورته که نه به وایو انشاءالله لکه تاسو خو بیا بیخي ټوپک خو نشته یار دا یو چغه ستاسو د هغوی په سینه ټوپک دی انشاءالله ورته تیز وویلی انشاءالله قدرمنو هر مرضی
په ملک عزیز پاکستان کې خصوصا چې هغه اوسیږي او د مرزایت علی کار وي او د ګستاخانو سپورټر وي، هغه که په هره درجه کې وي، دا خبره دې په کلو غږونه واوري چې موږ ګناهګار یو، هر څه برداشت کولی شو، خو د ختم نبوت او د ناموس رسالت باندې آج راتلو ته تیار نه وي انشاءالله و انشاءالله. آسیه ملعونه چې نن د رسول الله ګستاخي کوي، د قرآن ګستاخي کوي، قدرمنو څومره خلکو چې ګستاخۍ د رسول الله کړي دي په پاکستان کې تر اوسه پورې د هغې په الفاظو کې م یو شانوالی دی، هغوی ته سپورټ سیکورټي م یو شان میلاویږي، بین الاقوام هغوی پسې شاته سپورټ هم یو شانتې کوي. زمونږ د ملک عدلیه، زمونږ د ملک هغه مرزایت او د قادیانیت پجاریان او د یورپ پجاریان هم د هغې خلکو شاته د هغې سپورټ کوي. قدرمنو که چېرته دغه خلک بیا د رسول الله ګستاخي کوي او زمونږ د ملک بعضې ادارې، زمونږ د ملک بعضې افراد د دې خلکو پشپناهي کوي، نو که عدالت یې پرېږدي پرېږدي دي، که حکومت یې پرېږدي پرېږدي دي، که سیکورټي خپل تحویل کړي وعدې لري، خو انشاءالله دا مسلمان د پاکستان او عاشقان رسول به انشاءالله هیڅکله پرې نه دي انشاءالله. هاو وی ګواهان پې نشته دی، هلکه ښځې پې ګواهانې دي، هلکه د هغې پټي خلک چې د چا په پټي کې ګستاخي کړه هغوی پې ګواه دي، خاوند یې راوسته په بابل یې له قسم ورکړ، عیسائی دی، هغې صفحې بیان نه کړه، سوشن کوټ پې د 500 ډر وکړه، هائی کوټ پې د 500 ډر وکړه، او بیا چې زمونږ چیف جسټس هغه له راغی ثاقب نثار، نو هغه وایي ما سره ګواه نشته دی، افسوس دا دی چې ستا هائی کوټ غلطه فیصله وکړه، ستا سوشن کوټ غلطه فیصله وکړه، د هغې مقدمې اصل دعوهګر قاري صاحب د هغه جماعت موجود، گواهان موجود، عدالتي فیصلې موجودې، او د هغې نه هټ کر تا ته د دې مسلې حساسیت معلومو چې په دې باندې به په عوامو کې کم رد عمل راځي، ملکونه به وران شي، املاکو ته به نقصانات ورسي، او یوازې ملک عزیز پاکستان کې نه په ټوله اسلامي نړۍ کې به دغه رد عمل وي. ته د ملک هم وفادار نه، د ملک د آئین سره دې مغداري وکړه، د قرآن او حدیث سره هم دې مغداري وکړه، خو افسوس دا دی کوم ملک چې د عقایدو جهان په کلمه جوړ دی، د هغه ګستاخان شهیدانېږي، د هغه ګستاخان په جیل او په ځای ځای په ځای باندې تحفظ ورته میلاویږي، عاشقان شهیدانېږي، خو که په دې عقیده په ناموس رسالت ختم نبوت موږ څوک شهیدانوي شهادت ته تیار، که څوک جیل ته بوځي جیل ته تیار، په بانګ دخل به وایم برسري دار به وایم چې ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت. وقت مختصر دی ګینې ما به اوږد تقریر کړی و. هذا واخر دعوانا الحمدلله. اليوم مستقبل بلدنا على الإيمان والتقوى ربته، كسبت كل علم من أصله، طريق أحلامكم يبدأ بخطوة من ضحى لأجل حلمه ينوله.